او په هر هفته کې په دې کې کینې او ویني چې موږ دلته ډېر تنګ شوي دي که زنانه دي که ګاډي وړه وړه کورونه دي نو میاشت کې به لکه هفتې کې به راځي ماشومان به پکې ناست وي او سبق یې به پکې وایي او سولر به ورته شی پښتو به زده کړي دغه خبرې نو موږ دغه خواهش دی چې تاسې په دې کې ښه حصه والئ او د خپل ملک خیال وساتئ ټولو پټۍ ولاتئ یم چې خپل ملک کې چې کوم کونډې رنډې دي هغو خیال وساتئ او مطلب چې هغو ته خپلې پیسې خپلو کلو ته خپلو هغو ته ورسوئ یتیمانو ته پیسې رسوئ یتیمانو ته هغه رسوئ هرې پټۍ ووایه او مطلب چې نورو خلکو باندې په لاس یې مه پرېږدي چندان یې ورواستوه چندان یې ورواستوه خپل کې چې کمیټۍ ولی خپل ملک کې کومه کمیټي ده هغو ته یې کوي او ټول په اتفاق باندې دغه خبرې دي خدای پاک دې کاکا جان ته د هزار اسلام عمر ورکړي زموږ د پښتون کام لپاره خپل کام ډېر مهم دی او ډېرې ستړي ما سره کړي دي او ډېر ګرځېدلی او څو ومه داسې ضربې نی پرېښې چې ایله نیته چې دا غونډه دلته زموږ په اتفاق سره وشي په خوشحالۍ سره او د کاکا جان په اړه باندې دا ارمان دی چې د امو تر ماګلې پورې پښتانه د یو جنډې لاندې ودرېږي او د احمدشاه بابا وطن بیا ځان ته جوړ کړي او یو سیال قوم شي چې څنګه په دنیا کې نور سیال کامونه ژوند کوي بس ډېره مننه د الله په امان